مخکې له دې چې ناوخته شي. د ژوند د ساعت ګړۍ هر وخت هر ځای ختمېدلی شي. کومه ورځ دې د چا زړه مات کړی وي، چاته دې په کمه سترګه کتلي وي، کله دې په چا پسې سهوا یا قصدا داسې خبرې کړي وي چې له ځان نه دې خفه کړی وي، او یا دې هم د خپلې اشتباه او غلطۍ په وجه د یو چا شخصیت تر سوال لاندې راوستی وي، نو همدا نن ورشه او مخکې له دې چې مرګ ستا او د هغه ترمنځ فاصلې ختمې کړي، د خپلو شویو اشتباهاتو جبران وکړه او دا جرأت ولره چې بخښنه ترې وغواړې، ځکه په بخښنې غوښتلو سره د انسان هیڅ هم نه کمیږي. کله کله وړې خبرې او بدګمانۍ لویې فاصلې رامنځته کوي او هر څه ته د پای ټکی ږدي. په الله قسم که به دا دنیا په دې ارزي چې له چا نه کرکه وکړو یا څوک له ځان نه متنفر کړو. ساده اوسه، ساده ژوند خوښوه، ذهن او اعمال دې پاک ساته او له هر چا سره خاص د الله تعالی د رضا په خاطر مرسته کوه او بس. د دې دنیا انجام مرګ دی او مرګ د دې دنیا مینې او نفرتونو ته د پای ټکی ږدي. له هیڅ انسان سره کینه، دښمني، بد سلوک او ظلم په دې نه ارزي چې انسان د خپل آخرت پر خراب او الله تعالی ناراضه کړي او بالاخره له مرګه ټول انسانان ویریږي او هغه ته د یو فاجعې په سترګه ګوري. خو مرګ لویه فاجعه نه ده، بلکې لویه فاجعه دا ده چې ژوندی واوسې او دغه بې پروا زړه دې د الله رب العزت له یاده غافل وي او د خپلو ګناهونو له ویرې یو ځل هم ونه لړزیږي. یو ځل. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.